د بلخ د مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس په مشرۍ نوبتي او مشورتي اداري غونډه د یاد ولایت په مقام کې ترسره شوه. دا غونډه د قرآن کریم د څو آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه چې ورپسې مرستیال والي د خپلو خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د نظام د ثبات، د هیواد د پرمختګ او د خلکو د هوساینې لپاره د ټولو مسؤلینو هرړخیزه همکاري اړینه ده. نوموړي زیاته کړه چې هر فرد باید خپله دنده په صداقت، اخلاص او په بشپړه ژمنتیا سره ترسره کړي. د خلکو خدمت د اسلامي شریعت د احکامو په رڼا کې زموږ د ټولو ستر مسؤلیت دی او مسؤلین مکلف دي چې د خلکو ستونزې پر وخت واوري او د حل لپاره عملي ګامونه پورته کړي. مرستیال والي د اداري ناستو اهمیت ته په اشاره وویل چې د دغو غونډو موخه یوازې د لایحې پلي کول نه دي، بلکې دا د مهمو پریکړو مرحله ده چې باید مثبت او د پام وړ پایلې ولري. د غونډې د اجنډا له مخې د ولایت مقام د دفتر رئیس د اوامرو او هدایتونو له پلي کولو څخه پر وخت د راپور ورکولو ټینګار وکړ او همداراز د ځینو نورو مسؤلینو لخوا هم بیلابیل موضوعات وړاندې شول چې پکې د دعوت او ارشاد او پوهنې په برخو کې د علمي معیارونو ارزونه، د ملکیتونو د کرایو د تنظیم او مدیریت طرحه، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کول او د شهید شویو مجاهدینو د خاطرات او جهادي اثارو راټولول شامل وو. د ګډونوالو د هرړخیزه لیدلوري له وړاندې کولو وروسته د مرستیال والي لخوا اړینې پریکړې ونیول شوې او د ځینو موضوعاتو د حل لپاره ځانګړې کمیټې هم وټاکل شوې چې له دې سره یاده ناسته د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.